बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ګران دوستانو د انګلیسي ژبې انلاین کورس ته ښه راغلاست. تاسې ګورئ د انګلیسي ژبې انلاین کورس د انلاین لارې یوټیوب چینل څخه. په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ یاستئ. دوستانو په نننۍ ویډیو کې ما تاسو ته لغاتونه راوړي دي او دغه لغاتونه به زه تاسو ته ښایمه. راځئ ویډیو تر اخره پورې راسره وګورئ. که تاسې تر اوسه زموږ یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی نو هیله درنه کومه چې زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او زموږ ویډیو نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. لومړی لغات. دوستانو چپ اړخ ته ما شماره لیکلې، منځ کې ما انګلیش باندې لیکلي دي لغاتونه او چپ اړخ ته ښي اړخ ته د معنا لیکل شوې ده. لومړی لغات امانګ. امانګ مینس کې. مینس کې. دویم بټوین. بټوین مینس کې. مینس کې. دوستانو امانګ هم د منځ لپاره استعمالیږي او بټوین هم منځ لپاره استعمالیږي، خو فرق یې دا دی چې امانګ د ډیرو شیانو په منځ کې هغه لپاره استعمالیږي او بټوین چې د دوو شیانو په منځ کې هغې لپاره استعمالیږي. دریم اوکې. اوکې سم. سم. څلورم ریګریټ. ریګریټ خواشیني ښکاره کول. خواشیني ښکاره کول. پنځم پریزن. پریزن جیل. جیل. شپږم پریزنر. پریزنر بندي. بندي. اووم اگری. اگری موافق. موافق. اتم جابلیس. جابلیس بے وظیفه. بے وظیفه. نهم بیگر. بیگر سوالگر. سوالگر. لسم ټایر. ټایر ستړی. ستړی. یولسم ډوب. ډوب دوکه کول. دوکه کول. دولسم اگین. اگین دوباره. دوباره.